لا جګړو سخت ځپل شوی ولایت میدان وردګ چې د اسلامي امارت له راتګ سره د امن ساه اخیستې، خو ناچاوده توکي چې ډیری وخت د دغه ولایت میندې د ویر په ټغر کینوي د ښوونځي زده کوونکي او ځوانان پکې زیانمنېږي. تر اوسه په ډیری سیمو کې پاتې دي. همدې ستونزو ته د رسېدو په موخه پېښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست د همکارو مؤسسو سره په ګډه همکارۍ د همدې پټ دښمن له منځه وړلو ته مټې رابډ وهلي دي. دې ولایت کې نه بلکې دا ټول افغانستان د ناچاوده توکو، ماینونو او د دغسې مرمیو نه ډک ده چې د هغو سره خلک هېڅ اشنایي نه لري، ځینې پېژني. په دغه برخه کې د دې ولایت اکثره سیمې موږ پاککاري کړي دي، خو لا هم ګڼ شمېر سیمې چې هلته د مکتب ماشومان تل د دوی ښکار ګرځېدلي، هلته یې څارویو څرونکي ښکار ګرځېدلي. پېښو سره د مبارزې او آمادګۍ ریاست د ریا همکارې مؤسسې سره په ګډه همکارۍ تازه د دغه ولایت مرکز کې د تیرو جګړو څخه پاتې شوې مرمۍ کشف او په مسؤل ډول خنثی کړه. دلته د مرکز مربوطاتو د کل هزاره په سیمه کې ناچاودي توکي او ماینونه کشف شول چې عملا دا د دې ځای نه په محفوظ ډول وایستل شول او اوس په لرې پرته غرنۍ سیمه کې د ایریا ماین پاکۍ د تخنیکي ټیمو لخوا نه خنثی. د میدان وردګ ولایت د پېښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې مسولین وايي د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د ناچاوده توکو د پلټنې ترڅنګ عامه پوهاوی هم ترسره کوي.